دا واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو لومړی اخراج و. د آلمان حکومت غواړي نور کسان هم اخراج کړي. یو لیک چې دوی چویل لیدلی ښیي چې که څه هم برلین د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم غواړي دغې ډلې ته امتیاز ورکړي. ښایي د دې کار تر شا افغانستان ته د اخراجونو موضوع وي. له دې سره نو د افغانانو ترمنځ په 2 لاملونو اندېښنې پیدا شوي دي. لومړی دا چې د آلمان حکومت کېدای شي له طالبانو سره تر هغه نږدې ډېر مذاکرات ولري چې پرې اعتراف کوي، او دویمه خبره دا چې طالبان دومره پیاوړي شوي دي چې آن په آلمان کې د دې پریکړه کوي چې څوک به د افغانستان استازیتوب کوي. Please do not forget all diaspora which we have in Germany or in other countries, they still have families inside Afghanistan. That means they can be easily pressurized. Their voices will be affected and they will not feel safe here. And I don't think that that is something that Germany or other countries want. راځئ چې یو څه شاته ولاړ شو. آلمان اوس په رسمي توګه طالبان په رسمیت نه پیژني. برلین له کابل سره د 2022 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خپلې اړیکې وشلولې. خو په آلمان کې د افغانستان 3 ډیپلوماټیکې استازولۍ فعالې پاتې شوې. کارکوونکي یې د طالبانو تر دورې مخکې د حکومت غړي وو. بیرغ هم پخوانی و، د افغانستان د جمهوریت بیرغ. په اروپا کې د افغانستان سفیران او قونسلان د طالبانو سخت منتقدین دي. په 3 کلونو کې دغو سفارتونو پرته له دې چې له کابل سره اړیکه ولري خپل فعالیتونه کول. هغوی کابل ته ریپورټونه نه ورکول. دا په ډیپلوماسۍ کې یو غیر معمولی حالت دی. دغو سفارتونو او قونسلګریو خپل مصارف د پاسپورتونو له تمدید، د زیږیدو سند او نورو اسنادونو له صادرولو پوره کول. په آلمان کې د نږدې 9 میلیونو میشتو افغانانو لپاره دا ډېر اړین خدمات دي. طالبانو هم تر څک کاله پورې د دې حالت پر وړاندې کوم اقدام نه و کړی. خو دغه ډلې په جولای میاشت کې یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي وو چې اروپا کې د افغانستان ډیپلوماټیکو دفترونو اسناد نور نه مني. د طالبانو لخوا په بې اعتباره اعلان شویو دفترونو کې په برلین کې د افغانستان سفارت هم شامل و. طالبانو هغه وخت دوی چویلې ته وویل چې یوازې 15 ډیپلوماټیک دفترونه به د اسنادو صادرولو اجازه ولري. آنها از افغانستان اطاعت دارند و آنها به نمایندگی افغانستان وجه فعالیت دارند. ما از کارکردشان مطمئن هستیم. شفافیت وجود داره، حسابدهی وجود داره و دساتیری که اونجا روزمره صادر میشه عملی میشه. از اون خاطر ما لازم دانستیم که 5 کشوری که استثناء داده شده در اسناد وزارت خارجه با آنها اجازه داده شد تا فعالیت‌های خود را پیش ببرند. در جرمنی فقط شهر مونشن است که اطاعت داره. هالند، سفارت هالند فعال است، اسپانیا سفارت فعال است، بلغاریا و جمهوری چین. د اعلان په برلین ښار کې د افغانستان سفارت په یو وار له یو سخت وضعیت سره مخامخ کړی دی. دا پریکړه کېدای شي افغانان چې یو شمېر تر 2022 کال او واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته تښتېدلي دي، هغه قونسلګرۍ ته احتیاج کړي چې طالبانو تایید کړې ده. دغه افغانان چې اسناد ته اړتیا لري کېدای شي له دې سره له ګواښ سره ځان مخامخ وګڼي. دغه سند ښیي چې د آلمان حکومت د طالبانو د پریکړې مخالفت نه دی کړی. په سند کې راغلي دي چې د آلمان چارواکي چمتو دي چې هغه لارې چارې په پام کې ونیسي چې په آلمان کې میشتو افغانانو ته د قناعت بخښونکو قونسلي خدماتو وړاندې کولو امکان برابر کړي. خو په سند کې د طالبانو د هغې غوښتنې مخالفت شوی چې د مونشن قونسلګري دي د ټولو اروپا افغانانو ته اسناد صادر کړي. هغه بل څه چې په سند کې د ډیرو اندېښنې راپارولې دي پکې وهل شوی ټاپه او پر سر یې لیکل شوی عبارت دی. په دواړو ځایونو کې په آلماني او انګلیسي ژبو لیکل شوي. په کابل کې د آلمان فدرال جمهوریت سفارت. Da sind wir tatsächlich auch in Grauzonen. Das weiß ja auch jeder, dass die nicht existent ist. Also ich denke, das sind Verschleierungsmaßnahmen. Und jetzt müsste man wissen, in welchem Kontext, mit welchen Vorgaben dieses Schreiben entstanden ist. Das wissen wir ja nicht. نو ولې آلمان ښایي د طالبانو دا غوښتنه منلې وي او په آلمان کې د افغانستان د 2 ډیپلوماټانو دفترونو فعالیتونه ستونزمن کړي وي. منتقدین وایي چې دا کار ښایي افغانستان ته د لا ډیرو اخراجونو ترسره کولو لپاره د طالبانو د حقوقو د غوښتنو منلو لپاره شوی وي. یوه دوره اخراج په زولینګن کې د چړې تر برید وروسته ترسره شو. برلین ټینګار کوي چې د اخراجونو په موضوع کې له طالبانو سره همغږي نه کوي، بلکې د قطر په څیر د کلیدي سیمه‌یزو لوبغاړو مرسته ترلاسه کوي. دا نو په دې معنی ده چې په آلمان کې میشت افغانان باید د طالبانو له تایید شوي د مونشن له قونسلګرۍ اسناد ترلاسه کړي. هغوی یوازې د لوجستیکي ننګونو له کبله پر دې موضوع نیوکه نه کوي، بلکې دا هم ورته د اندېښنې وړ ده چې کېدای شي طالبان د هغوی شخصي معلوماتو ته لاسرسی ومومي.
In the past years, we brought people here. We brought women who were in jail and were sexually abused by Taliban. We brought women who did fight. As soon as they were out, they came out and they told about the crimes happening there. So now that they feel safe in this country, they will lose this safety. They will lose this safety because they know that even here they will be controlled by Taliban. افغانان دا هم وایي چې دغه اقدام به د طالبانو دیپلوماتیک موقف قوي کړي او د آلمان پر وړاندې به د دې ډلې موقف پیاوړی کړي. فشاری که سر کنسولگری و سفارت افغانستان به آلمان آوردن، این هم یک نگرانی را خلق میکنه که ممکن است طالبان در بدل پذیرفتن این کسایی را که اخراج شده تقاضای سفارت بکنه و ما باید در روزهای آینده متوجه باشیم و باید که در حقیقت غافلگیر نشیم و باید نهادهای دیپلماتیک هم در این راستا فعال شوند. دویچه ویلې په برلین او مونشن کې د افغانستان له دیپلوماتانو د مرکو غوښتنه وکړه، خو هغوی په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. د آلمان د بهرنیو چارو وزارت بیا دویچه ویلې ته منلې ده چې د طالبانو د اعلامیې اغیز اوس د ارزول کېدو په حال کې دی. طالبانو بیا د آلمان حکومت لیک ته لا ځواب نه دی ورکړی. که څه هم داسې شواهد شته چې آلمان له طالبانو سره په اړیکه کې دی، برلین ټینګار کوي چې په رسمیت د طالبانو د پیژندلو اراده نه لري. په آلمان کې میشتو افغانانو بیا د خطر زنګ وهلی او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به په برلین کې مظاهرې وکړي او په خبره یې له طالبانو سره د آلمان پر معاملې به نیوکه وکړي.